جوش پاکستان ته د لوبو ترسره کولو لپاره سفر کوي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت درې ټس همداشان د ورځنیو شلابوریزو لوبو ترسره کولو لپاره پاکستان ته لاړه شي. همداراز د استرالیا کرکټ بورډ ژمنه کړې چې پاکستان ته به لوبډله لیږي، خو د یادې لوبډلې چټک توپ اچوونکی جوش هیزلوډ بیا وایي که چیرې لوبغاړي پاکستان ته د تللو څخه انکار وکړي نوموړی به حیران نه شي. د بنگلادیش لوبډلې پر وړاندې د لوبو تیاری ټاکل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د همدې میاشتې په اوږدو کې بنگلادیش ته سفر وکړي او هلته به خپلې لوبې ترسره کړي. د دغه لوبو ترسره کولو لپاره افغان ځوانان په قطر کې تمریناتي کمپ ترسره کوي ترڅو چې یادو سیالیو ته په بشپړ توګه چمتو شي. د بنگلادیش پریمیر لیګ سیالۍ کې نن 18 نمبر میچ ترسره کیږي. په دغه لوبه کې د خولینا ټایګر لوبډله به د سلهټ سنرایز لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شي. دغه لوبه به د ماراپور لوبغالي کې په 10 دقیقو باندې پیل شي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو کې به سبا جالبه لوبه ترسره شي. په یادې لوبې کې به د پاکستان 19 کلن لوبډله د سریلانکا 19 کلن لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي. دغه ټاکل شوې لوبه د کابل پر وخت په 15 دقیقو باندې ترسره کیږي. د استرالیا ښځینه لوبډلې په خپل لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې نن د انګلند ښځینه لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شول. د یادې لوبه پچه د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټله او د لوبې لومړۍ پاڼۍ په جریان کې ده. سبا به د سویلي افریقا ښځینه لوبډله د ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شي. دغه یاده لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ پر 4 بجو باندې ترسره شي. د بنگلادیش پریمیر لیګ لړۍ سیالۍ کې به سبا د چاتاګرام لوبډله د کومیلا لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شي. دغه یاده لوبه د ماراپور لوبغالي کې سبا په 3 دقیقو باندې ترسره شي. د پاکستان سپر لیګ لړۍ سیالۍ کې سبا غوره لوبه ترسره کیږي. په یادې لوبه کې به سبا د اسلام آباد یونایټډ لوبډله د کویټې لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. یاده لوبه د کراچي په لوبغالي کې سبا د کابل پر وخت په 10 دقیقو باندې پیل کیږي. د ICC 19 ورلد کپ سیالۍ کې به سبا د بنگلادیش 19 کلن لوبډله د سویلي افریقا 19 کلن لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي. دغه یاد او جالبه لوبه سبا د کابل پر وخت په 15 دقیقو باندې پیل شي.